بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نن ویډیو کې پاکستان کې کله کله د وزیر اعظم او د آرمي چیف په منځ کې اختلاف راغلی دی او دغه اختلافاتو شاته وجه سوا او دغه اختلافاتو نتیجه سره وتی دا دی باندې به بحث کوو. نو د ټولو لومبه چې د کوم وزیر اعظم او د کوم آرمي چیف په منځ کې اختلاف راغلی او وزیر اعظم خواجه نظیم الدین د پاکستان دوی وزیر اعظم او یو آرمي چیف جنرال ایوب خان او دا کالو 1953 او د اپریل میاشت وه چې د پاکستان ګورنر جنرال دغه وزیر اعظم خواجه نظیم الدین د خپلې عهدې نه لرې کړو. نو ویلی شي چې دا په اصل کې ګورنر جنرال نه و لر کړی بلکې دا آرمي چیف جنرال ایوب خان لر کړو. هغه ولې لر کړو؟ نو اختلاف په دې وجه باندې و چې وزیر اعظم صاحب خواجه نظیم الدین یو خو ایوب خان ته د ایکسټنشن ورکولو خلاف او دغه وخت کې د پاکستان په حکومتي او ریاستي محلونو کې ادارو کې و ایوب خان د ایکسټنشن ورکولو خبره گردش کې راغلی وه، شروع شوې وه. او دویمه چې کومه خبره وه هغه دا وه چې وزیر اعظم صاحب وي موږ له خپل فوج طاقتور جوړول پکار دي، موږ له خپل فوج والیوم چې دی هجم نه هم سیوا کول پکار دي، خو قومي وسایلو ته کتل پکار دي. څه هم وزیر اعظم په دواړو خبرو کې په حق باندې خو آرمي چیف او اسټابلیشمنت پاکستان کې د هغه وخت نه طاقتور دی. سوچ وکړئ چې دا د پاکستان د جوړېدو صرف 15 کاله شوي او وزیر اعظم پکې خپله کرسۍ بایله. دویم اختلاف د پاکستان د هغه وخت صدر د سکندر مرزا او د دغې آرمي چیف ایوب خان منځ کې راغلی و. دا 1958 کال او په دغه کال کې ویلی شي چې سکندر مرزا یعنی صدر صاحب په خپل یو رشته دار سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. هغه زمانه کې صرف ټلیفون نو په ټلیفون خبرې کولې او د خپل لور د واده خبره یې کوله. نو د هغه طرف نه ورته خپل رشته دار وایي چې واده به کوي. نو صدر صاحب ورته وایي چې ملکي حالات لږ ټیک نه دي، چې دا ملکي حالات ټیک شي بیا به واده کوو. د هغې طرف نه ورته رشته دار دا وایي چې ملکي حالات به کله ټیک کېږي. نو ده ورته وایي چې میں چند دن میں ایوب خان کو سیدھا کر دوں گا. خبره چې کومه وه نو دا خو چې څنګه اوس هغوی اډیو لیکس یو ریلیز کوي. نو چې اډیو لیکس ریلیز کوي مطلب دا دی چې دوی د ټلیفون او موبایل کالز چې کوم دي دا ریکارډ کړي دي نو اوس ریلیز کوي که نه. نو چې دوی ریلیز کوي نو دا د هغې زمانې نه دوی دا فون کالز به ټیپ کول ریکارډ کول به. نو هغه خو آرمي واورېدو چې آرمي چیف ته ایوب خان ته واورو چې دی خو وایي چې میں ایوب خان کو سیده کر دوں گا. نو هغوی ورته صرف وایي دومره یو څو ورځې وکتلو چې د امریکي وزیر دفاع پاکستان ته په دوره باندې راغلی او چې په کومه ورځ باندې هغه په دوره باندې واپس لاړ نو دا 27 اکتوبر 1958 هم په دغه ورځ باندې په زور باندې د سکندر مرزا نه استعفا واخیسته او څو ورځې پسې په چیاز کې لندن ته رخصت کړو. دریم وزیر اعظم چې د خپله کرسۍ پکې بایله او صرف خپله کرسۍ نه بلکې خپل ژوند یې پکې هم بایللی و، هغه د پاکستان لومبی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو و. ذوالفقار علي بھٹو ته د مشرقي پاکستان د بنګلادیش جوړېدو نه 3 ورځې یا 4 ورځې پس اقتدار په حواله کړی شو. اوس ظاهره خبره ده چې د پاکستان فوج او په زرګونو باندې فوج هلته کې انډیا جیل ته لاړو. نو د پاکستان فوج مورال ډاون و، چې مورال ډاون و نو په دغه وخت کې په بیک فوټ باندې و. نو ذوالفقار علي بھٹو ته یو موقع په لاس باندې راغله. هغه په فوج کې ډېر وقار پیچاړو موکړو، ډېر افسران چې کوم کور ته رخصت کړل صحیح سسپینډ کړل. نو آرمي او د آرمي قیادت چې کومونه د هغې د طرف نه خو د ټول حالات چې کومونه دوی ته کتې شو که نه نو هغوی د سټیبلیټي په انتظار باندې و چې کله هم سټیبلیټي راغله نو د 1977 د الیکشن نه پس چې ضیاء الحق بیا آرمي چیف شوی او په ملک کې لږ پولیټیکل انسټیبلیټي راغله نه یې ورته بهانه وکړه. 5 جولای 1977 باندې ضیاء الحق مارشل لا ولګوله او ذوالفقار علي بھٹو یې گرفتار کو او بیا د قتل د یو سازش په کیس کې پانسی کو او دې ته عدالتي قتل وایي چې په اکچوال کې خو مخامخ داسې ښکارېده چې عدالت پې سزای موت وخېجو، خو سزای موت په عدالت د اسټابلیشمنټ په وینا باندې خېجوړه و. د ذوالفقار علي بھٹو ګناه څه په کوم ګناه کې لرې کړو؟ دغه ګناه صرف او صرف جمهوري بالادستي وه، یعنې سیبل سوپرمیسي وه. هغه غوښتل چې د پاکستان فوج دی لکه څنګه چې په لومړو کلونو کې ما ووایي که نه چې د جنګ د بایللو د وجې نه هغه مکمل فوج د هغه په لاس کې کنټرول کې و. نو هغه خو دا غوښتل چې دا د همیش لپاره داسې کنټرول ته راولو. د هغې ته بیا داسې خبره اکسپټیبل نه وه نو لہذا بټو یې د منځه او وباسو. بیا 4 نمبر باندې د بټو لور بېنظیر بټو وه چې په 90 کې چې کوم د خپلې کرسۍ نه لرې کړې وه. د بېنظیر بټو خبره خو ډېره اسانه او ساده ده ځکه چې یا د مخکې نه اسټابلیشمنټ ته خوښه نه وه او ځکه چې هغه انټي اسټابلیشمنټ وه او هغې د ضیاء الحق په لویه زمانه کې د اسټابلیشمنټ خلاف تحریک چلولی و. بیا پکې داسې وموشو چې بېنظیر بټو چې وزیر اعظم وه د دې د آرمي سلیکشن بورډ چې کوم دی نه د هغې باندې اثر انداز کېدو کوشش وکړو او دغه خبره وایي آرمي بیا ناخوښه کړه، دغې د وجې نه لرې شوه. بیا نواز شریف شو. نواز
نواز شریف هغه سړی دی چې راوسته فوج د اسټابلیشمنت باندې او د بنظیر بټو رفلاق کول لپاره راوسته خو چې کله په دویم ځل باندې نواز شریف حکومت ته راغی نو یاد وساتئ په پاکستان په تاریخ کې صرف یو پیری ته یوې پارټۍ قومي سملای کې ټوټل میجارټي یعنی 2/3 اکثریت اغستره او هغه مسلم لیگ نونو او دا 1997 کال نو د 1997 الیکشن کې چې کله نواز شریف ټوټل میجارټي سره راغی دا هغه سوچ وکړ چې اوس خو دا ماته مکمل او شو نو د ذوالفقار بټو نه پس دویم سړی وو چې د پاکستان کې د سیول سپرمیسي د جمهوریت بلدستۍ خوب ولیدو او دا یو وختل چې د آرمي چې دین اوس د نور ادارې چې څنګه په حکومت په کنټرول کې دي دا ستاسو په کنټرول کې راشي او دغه وجه نه اختلاف راغی بیا به کارګل جنگ د وجه د اسټابلیشمنت او د سیول ګورنمنت اختلاف راغی او بیا د مشرف ته ودینه لري کو او مشرف چې کوم د ریاکشن کې ډیر مینځل لري کو دا اوس چې کوم د نواز شریف دا کوم حکومت او کوم دور تیر شو او پاناما کیس کې لري کړی شو نو په تاسو کې اوس هم داسې سوقي چې د پاناما کې نواز شریف د دې د وجه نه لر کړی شوی دی چې د غلې نو معذرت سره به دا خبرو کوم تاسو په غلطه باندې یي اس غل نه دی او کچره دیو مو نو په دغه وخت کې د غلام لا د وجه نه لر شوی د لړکړې اسټابلیشمنت او د نواز شریف د دې حکومت او اختلاف په سم باندې راغی یو نو مشرف په کیس باندې چې کله په 2013 کې نواز شریف بیا حکومت ته راغی نو څو میاشتې پس نواز شریف په مشرف باندې کیس شروع کړ دا یاد وساتئ چې آرمي که دغه آرمي چیف ریټایر وي که دغه جنرال ریټایر وي خو په دغه خلاف خبره نه برداشت کوي نو دغه د وجې نه اختلاف راغی او دویم بیا اختلاف هغه ډان لیکس خبره به تاسو ته یادوي ځان پوه کوي چې ډان لیکس فاصله کې د قومي سلامتي کمیټې د نېشنل سکیورټي کونسل اجلاس وو په هغه اجلاس کې وزیر اعظم نواز شریف د هغه زماني آرمي چیف چې ګمور علی شریف نه غته وي چې تاسو له طالبانو خلاف فرق پکې مکوئ یو ملټري اپریشن لانچ کړي ځکه چې په بار دنیا کې بیا موږ ته دا ډیفنس کول ګرانه چې موږ غي دبو چې نه موږ خو لګا طالبانو کې خو بد نه کوو نو دغه خبره چې کوم دینه دغه میټینګ لیک شو ډان اخبار راوغستا او بل ورځ چې کوم دینه سټوري دی جوړه کړه اته ډان اخبار کې رااله ډان لیکس باندې مشهور شو بیا هغه ټیم وزیر اطلاعات او پرویز رشیدی کو کوم دینه قربانی کا بکرا او سے بنا دیا گیا غیر ودین هم لري کو خو اسټابلیشمنت نو نیت بیا هم صفانه شو او درې مو وجه دا چې غي د عمران خان در اوسطوره لپاره د نه اهلیوم کې کوم دینه لګا دا غي په خیال کې فلوټ کول ثابت دي شو او ثابت شوی بومي په 2011 کې وزیر اعظم ګیلانی صرف او صرف په دې وجه باندې عدالت په لار باندې اسټابلیشمنت لرګړو چې ګیلانی وی تقریر کې دا خبره وکړه چې کچري فوج د وزارت دفاع متحد نه نو بیا متحده هندستان د منګه سره جوړه کیدو موږ د انګريز نه ازادي سره غوښتا نو دا خبره یې کړې وو دا خبر وایي په اسټابلیشمنت باندې لګره ګولای لګېدلې و او اوس عمران خان دا خبره شو عمران خان سره موږ تاسو ټول ته پته را چې هر څو عمران خان بیا په سیم پیج باندې یو او د داون د مازغو کې د کینولو خبره ده چې عمران خان ته د اسټابلیشمنت او د آرمي چیف یعنی د باجوړ طرف نه څومره سپورټ ملاو شوی دی د پاکستان په تاریخ کې دومره سپورټ یو وزیر اعظم ته نه ملاو شوی یو خبره دا و چې یو چې اسټابلیشمنت اخر کې د عمران خان د پرفارمنس نو مطمئن نه و اکانومي هم خراب شو خراب وا او اوس نور هم خراب ده خو هغه ټیم هم په خرابېدو باندې شروع شوی دا غځای نه نو د دې د وجه نو خو اصل کې اختلاف بیا غټ اختلاف هغه ځای کې راغی چې کله د آرمي چیف او د وزیر اعظم په منځ کې د نیکسټ آی اس آی چیف هغه اپوینټمنټ باندې اختلاف راغی نو دا نه به جوړ شو بیا به نور خامخا چې د اختلاف راشي وړي خبري ور سره نه ځای شي او بیا به دا کار وشو چې بیا ځای عمران خان لری کو نو دا وخت باندې اوس په اخر کې موږ کنکلوژن کې دا راولو چې اکثر چې کوم داسې شي دي چې وزیر اعظم ته سودا څخه ډوډانو او اکثر داسې شي دي چې نتیجه دار او د جمهور وی چیف چرته ودینه نه دل شي وزیر اعظم له نه درکې نو سبق سره چې مطلب دا دی چې مقتدر اداره چې دا نه عالمي ده په یک چول کې اختیارات هغه سره ملټري اسټابلیشمنت چې سواری کې راغی نه خو د خواصو کوي نشي کېږي او وسوم دا حال نو امید دي چې د دې ویډیو نه به تاسو تاسو د کړکړې بل ویډیو کې به بری موضوع سره راشو په دې هیله باندې چې خدای پاک ته په پاکستان کې داسې نظام جوړ کړي چې هر اداره په خپل ځای باندې خپل کار وکړي او پاکستان د ترقۍ او د پرمختیا په لور روان شي الله پامان